بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم ملګرو په نننی کلاس کې به تاسو ته هغه سيزونه زده کوم کم چې تاسو په خپل کور کې استعمالوي او کم چې تاسو په خپل سترګو باندې نه تاسو کلاس تر پای پورې ګوري په اسانه طریقه به درته زده کوم پهلنې موږ سره کلاک څه ته وی کلاک موږ یعنی غړی ته وی غړیال ته کم کې چې موږ مطلب ټیم ګورو بل موږ سره چانډلیر څه ته وی دا موږ پانوس ته وی یعنی تاسو په خپل کور کې لیدلې یا په خپل کور کې نه لیدلې په نورو ځینو کې هم لیدلې دا اکثر خلک لګي نو دي کې لایټ لګیدل ډېر خسته ښکاري د کور په منځ کې خل لګي بل موږ سره ټلویزیون چې کومه ده په دې باندې تاسو مختلف قسمه خبرونه وغیرہ کتل شي د دې لپاره خلک استعمالي بل موږ سره ماوس دې ته ولې وی دا موږ کوري پرنګ دي یعنی دا کمپیوټر یا لپټاپ چې تاسو کله استعمالوي نو د هغه چې کم کاری هغه مطلب په دې باندې کوي ځکه چې لپټاپ کو نن سبا ټچ می نو ټچ خرابيږي نو د وجې نه خلک ماوس استعمالي بل موږ سره پرینټر څه ته وي پرینټر موږ سره هغه سیس دی چې دا کله کمپیوټر سره مطلب تاسو سره یو سیس دی په سافت پام کې کمپیوټر کې تاسو سره لیکل و غیره دی او تاسو هغه پرینټ کول غواړئ نو تاسو بخپل پرینټر کمپیوټر سره کنیکټ کړئ او چې کله کنیکټ کړئ نو تاسو ته به د دینه هغه کوم لیکل چې د هغې نه به کاغذ تاسو ته روزي بل موږ سره سیلینګ پین دا موږ سره هغه پکې کم چې تاسو په خپل کور کې چت پکې لګولې می آیرن څه ته وی آیرن چې کومه اسری ته وی تاسو چې کوم کپړې اسری کوي نو هغه لپاره چې کومه الای کوم ډیوایس هغه د موږ سره آیرن لپټاپ چې کومه ده هم مطلب یو د سیسیز دی چې مطلب دا تاسو د کمپیوټر نه مطلب بغیر کار کوي اوس مثال خبر کمپیوټر چې کومه خغله بجلی یو پی ایس نه لګي او لپټاپ چې کومه دی کې خپل بیټری نو دا کو بجلی او کو نه داخل چارج کوي او دا لګي کیمرا چې کومه ده موږ سره هغه کیمرې چې کوم ځای ته اوس مثال خبره یو کس وی چې مطلب ز ټور لاټ مو خسته تصویرانو کاګم نو هغه کیمرې چې مطلب د لپاره خل یوز کوي سمارټ واچ چې کومه ده موږ سره هغه ګنټره چې مطلب دا ډیری جدید یعنی د کې تا ته ټیم هم خېدي کې تا ته مطلب پکچرز وغیرہ هم خینن سبا دا ډیر خلک سره لپاره استعمالي چیټینګ د لپاره یعنی ایگزام د لپاره سوګزي هغه سمارټ واچ نه مطلب نقل کین او تاسو ګیرول هم نشینو داخل استعمالي نن سبا ګيري خو زیاتره خل نه ګیریږي بل موږ سره سکیورټي کیمرا دا موږ سره هغه کیمرې چې خلکو په خپل کور کې لګولي ګیسټ هاوس ریسټ هاوس کې لګولي یعنی مطلب چې چا کور ته مطلب خطر و غیره نو کیمرا ګوري یا څوک غلام لاونه کې نو د لپاره دا سکیورټي کیمرا لګولي ډرون چې کومه د موږ سره هغه کیمرا ده چې دا مطلب اکثر په غټو میچونو وغیرہ کې استعماليږي گیمز وغیرہ کې یعنی دا ته ټول منظر خي یعنی کو تو غواړي چې ماته لا ټول اور سکور کړي شي په کیمرا باندې نو هغه لپاره را ډرون کیمرا خل استعمالي دې ته موږ سویل شو ډرون اون څه ته وي اون دا موږ سره هغه سیس دی چې کله تاسو په کور کې اوس مثال خبره ترکاری سړه شو سالن سوړ شو نو تاسو په اون کې دا کې دی او تاسو په اسانه طریقې سره دا ګرمول شي بل موږ سره پروجیکټر څه ته وي پروجیکټر دا موږ سره هغه سیس دی چې تاسو اوس مثال خبره یو کلاس چاته لې تاسو چاته یو کلاس لې نو تاسو غواړئ چې دا موږ په غټ سکرین باندې راولو چې کله په غټ سکرین باندې تاسو راوستل غوښتل غواړئ نو هغه لپاره سیمپل طریقه دا چې تاسو بر پروجیکټر چې کومه دا کمپیوټر سره کنیکټ کړئ او دا چې کومه د دې چې کوم سکرین تاسو ته بیا په غټ سکرین باندې په اسانه طریقې سره هغه چیز خکاری او تاسو خل په اسانه طریقې سره په کول شي پروجیکټر چې کوم د نن سبا کو تاسو کتلی تاسو کو چرته په یونیورسيټي کې سبق وای نو په هغه ځینو کې ډیر زیات لګیدلی او خلکي سټوډنټانو لپاره مطلب استعمالي کې ټیچر ته مسانتي او سټوډنټ ته هم اسانتي بل موږ سره ګیټار څه ته ګیټار دا موږ سره هغه سیس دی چې کم مطلب خلک هغه ترنګي یعنی مطلب په دې باندې خلک انجوایمنت وغیرہ کوي نو دا اکثر غانو وغیرہ کې میوزیک دا ډول نه بدلی او دې ته موږ په انګلیش کې سمپل څه ویل شو ګیټار په پښتو کې مرته ګیټار ویل شي بل چې کوم ټکی موږ سره هغه موږ سره دی رایس کوکر څه ته ویل شي دا موږ سره هغه کوکری یعنی دا باندې مکمل په دې کې خل وریجی پخی یعنی کو چرته تاسو وریجی پخول غواړئ تاسو چې خې پخې شنو دا تاسو رایس کوکر کې پخوي یعنی دا کوکری دا چې مکمل بند شنو دې کې ډېر زبردست راځي ډیش واشر چې کومه دا موږ سره هغه د لوښو انځلو ماشين دی چې مطلب دې کې باندې تاسو ډېر په اسانه طریقې سره لوښي انځل شي ډریل لا موږ سره د ډریل تاسو په پښتو کې اوریدلی کنه برمه موږ څه ته وی ډریل ته
یعنی دا کو تاسو غواړئ تاسو په کور کې دیواله کې سوری کوئ په بل څه نه کیږي نو ډریل یو داسې څیز دی چې دا به په اسانه طریقې سره کوي یا کو تاسو لرګي کې سوری کول غواړئ مطلب هغه هم ډریل تاسو له په اسانه طریقې سره کولی شي. بل من سره سره الکتریک ګریل چې کوم دی دا به تاسو ماته څه وکئ دا به ماته تاسو په کمنټ سیکشن کې لږ شانته ایکسپلین کړئ نو زه به پوه شم. هیر ډرایر څه ته ویلی شي؟ هیر ډرایر چې کوم دی دا موږ سره هغه مشین دی چې په دې باندې تاسو خپل اخته سازوئ. یعنی که یو کس وي چې زما اخته ګډوډ دي نه سازیږي نو هیر ډرایر دا موږ سره یو داسې مشین دی چې دا به ستاسو اخته چې تاسو کم طرف ته اړول غواړئ هر طرف ته اړولی شئ او دا ډېر ښایسته طریقې سره به ستاسو اخته سازوي. جوسر چې کوم دی دا موږ سره هغه سیز دی چې مطلب په دې باندې موږ شربت کوو. یعنی که تاسو غواړئ چې د د کیلې شربت وکئ نو جوسر یو داسې سیز دی چې دا به تاسو ته په ښایسته طریقې سره تیاروي په اسانه طریقې سره. مایکروویو هم چې کوم دی دا موږ سره هغه سیز دی چې مطلب تاسو په دې باندې یو سیز ګرمولی شئ یعنی دې ته تاسو چوله هم ویلی شئ. سپیکرز چې کوم دی دا موږ سره یو غټ سیز دی چې یعنی مطلب تاسو غواړئ چې موږ ځان سره یو سیز په تیزه ولګو نو سپیکر داسې سیز دی چې اسانه طریقه به ته. بل موږ سره سره یو اس بي ډرایو څه ته وایي مطلب یو اس بي ډرایو یعنی دا موږ سره هغه سیز دی یعنی که تاسو سره اوس ډیټا ډېره مثال خبره ته وایي چې هلکه ما څه خو ډیټا ډېره زیاته ده دا زه په خپل سیسټم کمپیوټر لیپټاپ موبایل کې نن سبا آی تھنک یو اس بي یوز کیږي نو که چېرته تاسو چې موږ سره ډیټا ډېره ده نو یو اس بي یو داسې سیز دی چې په دې کې ډیټا واچوئ تاسو کله هم ضرورت راځي نو دا تاسو ځان سره جب کې ګرځوئ او تاسو صرف لیپټاپ کې ورکوئ نو دا مطلب تاسو سره به ټوله ډیټا هم خپله محفوظي وایرس وغیره به هم پکې نه او مطلب تاسو مطلب په اسانه طریقې سره خپل هر څه ډیټا په هر ځای کې خلکو ته شو کولی شئ که تاسو غوښتل وغواړئ. بل موږ سره ویب کیم چې کومه دا موږ سره یو کیمره ده چې دا مطلب خلکو ځان ته په آفیس کې لګوري مختلفو ځایونو کې دا خلک ځان ته لګوي. ملګرو دا و زمونږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ تاسو ته ډېر مهم ټکي زده کړه زه امید کوم چې د دې نه به تاسو ډېره فایده اخیستئ. ملګرو نننی کلاس زمونږ پای ته ورسېدو اوس ماله اجازت راکئ انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر خیال ساتئ چېرته چې هم اوسئ خوشحاله آباد بریالي ژوندي او ګړندي اوسئ. د الله په امان.